الأبدية تقودني أمنيتي. د نبي علیه الصلاة والسلام عمر چې 25 کلو ته ورسېدی. نبي علیه الصلاة والسلام ډېر شهرت درلودی په مکه مکرمه کې په صدقو په امانت ساتلو سره چې ډېر رښتیا ویونکی سړی ده او امین د امانت ساتي. نو دې نبي علیه السلام راوغوښتی چې ته کولی شئ چې دا زما له ماله سره سخته ولاړ شي. نبي علیه الصلاة والسلام ورو نو د دې یو مریی و هغه مریی یې موږ سره کړي. سرپرستی به ستایي دغه زما مریی ده دا به د یا خدمت کوي یا به سره دوه به یاست ملګري. نبي علیه الصلاة والسلام په قافله کې ولاړی شام ته. دا تر نبوت 15 کاله مخکې واقعه ده. شام ته چې ولاړی هلته هغه د دې مال خرڅ کړي. د دې د مال له خرڅېدلو وروسته به نور داسې څوک وو چې هغو به ودې ته مال به خرڅ کړي، خپلې روپۍ به ورته راوړي. نبي علیه الصلاة والسلام فکر وکړي چې وسلدي ځای روپۍ وروړې دلته به دی شی واخیستې، هلته به بیا دا خرڅ کې ګټه ورته وکړي. نو هلته نور داسې سامانونه واخیستو چې هغه یې په قافله کې مکې مکرمې ته راوړو، هلته ډېر په ګټه خرڅ چې نورو چا به د دې په مال کې څه کردار ادا کاوه، د نبي علیه الصلاة والسلام کردار تر هغه ډېر لوړ سو. نو په دا وخت کې د دې دا رغبت پیدا سو د دې عمر 40 کاله چې که دا ځوان چیرې له ما سره نکاح کوي نو زه نکاح ورسره کوم. کنې ډېرو غټو غټو سرمایهدارانو، خانانو، ملکانو دغو به دې ته پیشکش د دغه وکړي چې نکاح راسره وکړه، دی ول نه کوم. په خپله په هغه دور کې هم دا حیا نه کوله، نارینهو سره یو ځای نه تلو شام ته، بل چاته به مال په لاس ورکوي. دا پیغام یې د چا په واسطه نبي علیه السلام ته ورساوه چې که ته له ما سره نکاح کوې زه تیاره یم. نبي علیه الصلاة والسلام هم خوښ سو، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام پیغمبر خواهش پرست نه، دا د 25 کلنه ځواني د یو سپین سارې ښځې چې هغه 40 کلو ته عمر رسېږي د هغې په نکاح باندې راضي سو، ځکه هغه په کلي کې عفیفه ښځه وه، پاکه ښځه وه، مستوره ښځه وه، حیاناکه ښځه وه. نو له دې وجې نبي علیه الصلاة والسلام تیار د دوی تر مابین نکاح وسو.